د اسلامي امارت زړورو سرتیرو د ایراني ځواکونو زیاتې پوستې نیولې ایران ته داخل سوي دي او د شکر سجدې ادا کړي. د نیمروز د جګړې په تړاو ملا یعقوب ایران ته سخت خبرداری ورکړی دا چې د جګړې تازه جزئیات څه دي، څومره افغان ځواکونه شهیدان سوي دي، افغان ځواکونه څنګه ایران ته داخل سوي او ملا یعقوب ایران ته څه ویلي. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ما ویله مال چې کوم علاقې ته تر اوسه مو کار برابر کړی دی وروره، دا د پله سر دی، د نیمروز د مرګ د پله سر دی. دلته د پر کنډک باندې دوی توپونه راغورځولي وه، یو ګرشي توپ ځینې کې واسطه کې هغه کولر چاله نو د شاهنېده د پلاسټیک کې دوی واسطه یاله کړه و د ایران په خای کې. تاسې اوس هم جنګ روان دی؟ جنګ روان دی، دی شور مې دی خراب دی چې ولا کیسه وي د شوراو د دوه رسې مجاهدین راوغوښته. ماشاءالله، الله پاک مو خدمت قبول که، برای خدای مو کامیاب که. ما دا دریشی تو پیشان میان عکسونه مکسونه راواستوی پرم در رسیدی؟ سمه ده خیر سر، سمه ده درسته مې د نمبرې زه راوستم چې دا کاپټر هغه بابک توپ یې جوړ کړی، هغه توپ عکسونه هم اوس راواستوه. نو دوی اوس مجاهدین په جنګ اوس هم شروع دی و؟ جنگ روان دی، جنگ شروع دی، جنگ تقریبا هغه د زابل پورایي ته رسېدلی دی. ښه، د هغه سره د غاړې پوستې پسې اخیستې دي؟ د سړک د مرګ د غاړې پوستې یې درې دانې سقوط کړي دي، اوس هلته په داخل په ایران کې جنګ شوی دی. د دورې مجاهدینو راوښتي دي؟ شوم یې ورواړی دي، ازربایجان یې ورواړی دي، مجاهدین ټوله اوس په ایران کې دي. اوس خپله موږ د ایران په خاصه راپورسوي کې اوس ناست دي، پولیس چې راپورسي مو ولیدل. الله مو خدمت قبول کړو. طالبانو ایران سره د نښتې د مرګ ژوبلې جزئیات خپاره کړل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د نیمروز په سرحدي پوله کې ایران سره د خپلو سرحدي ځواکونو د نننۍ نښتې د مرګ ژوبلې جزئیات خپاره کړل. نوموړي وویل نن ورځ د نیمروز ولایت په مربوطاتو کې ایراني سرحدي ځواکونو د افغانستان په طرف ډزې کړي چې له متقابل غبرګون سره مخ سوي. ټکور زیاتوي په نښته کې له دواړو خواو 3 تنه وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. سرچینه زیاتوي موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسېدلې، اوس وضعیت د کابو کېدو په حال کې دی. طالب ویاند ټینګار کړی چې دوی د نښتو پلوي نه کوي. همدارنګه د مولوي محمد یعقوب مجاهد له لوري د ملي دفاع وزارت پر رسمي ټویټر پاڼه په یوه خبرپاڼه کې راغلي وضاحت: متاسفانه چې نن ورځ یو ځل بیا د افغانستان د نیمروز ولایت د کانګ ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمو باندې د ایراني عسکرو له لوري ډزې پیل سوې او جګړه نښتې. اسلامي امارت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یوه معقوله لار ګڼي، منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانې لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. د تیرې ورځې د جګړې په ترڅ کې افغان طالب ځواکونه ایران ته داخل سوي او د ایراني ځواکونو څو پوستې نیولي او ایراني ځواکونه یې په منډه کړي دي. نور سیمه ییز طالبان د خپلو مشرانو د امر په انتظار ناست دي او اجازه غواړي تر څو له ایران سره وجنګیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښه چارې، د الله په امان.